په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایلی دی وما اتاکم الرسول فخذوه. انسانانو هغه څه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته راوړي دي هغه ونیسئ، عمل ورباندې وکړئ. وما نهاکم عنه فانتهوا. هغه څه چې تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې منع کوي د هغه څخه ځان منع کړي. د اسلام د مقدس دین در ټولو لویه مرجع د هدایت هغه قرآن کریم دی. که چیرې سړی د الله جل جلاله په دغه نازل سوي کتاب باندې عمل ترسره کړي نو یقینا هغه انسان به الله جل جلاله جنت ته داخل کړي. او د قرآن عظیم شان در ټولو بهترین تفسیر هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته کړی وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر قول د الله جل جلاله له طرفه شول سوی خبره ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر تقریر دا د الله جل جلاله له طرفه شول سوی خبرې دي.